ښاغلی فرید ډېره مننه چې زموږ دعوت مو ومنه. نن غواړو د منابع بشري ایچ آر پالیسۍ په اړه هر اړخیز بحث وکړو. تر هر څه وړاندې راته ووایه چې ایچ آر پالیسي څه ته؟ مننه. ایچ آر پالیسي هغه رسمي لارښودونه، اصول او کړنلارې دي چې د ادارې د بشري ځواک د چلن، کار، حقوقو او مسؤلیتونو لپاره جوړیږي. دا پالیسي دا ټاکي چې اداره څنګه د خپلو خلکو سره چلن کوي او هغوی ته کوم فرصتونه ورکوي. د دې پالیسۍ هدف څه شی دی؟ د ایچ آر پالیسي درې مهم ټکي لري. لومړی د ادارې د موخو پوره کولو لپاره وړ خلک ساتل او وده ورکول. دوهم د کارکوونکو د حقوقو، امتیازاتو او عدالت ساتنه. دریم د یو سالم، متوازن او اخلاقي کاري چاپیریال جوړول دي. د ایچ آر پالیسۍ کې کومې اصلي برخې شاملې دي؟ د ایچ آر پالیسي معمولا لاندې فصلونه لري. لومړی د استخدام پالیسي، دوهم د روزنې او پرمختګ تګلاره، دریم د کارکردګۍ ارزونه، څلورم د معاشاتو او انعاماتو نظام، پنځم انضباطي کړنلارې، شپږم د روغتیا او خوندیتوب اصول، اووم د تبعیض او تنوع پالیسي، اتم د شکایتونو او شخړو د حل پروسه، نهم د تقاعد، رخصتۍ او دندې پرېښودو اصول. آیا د ایچ آر پالیسي قانوني بنسټ هم لري؟ هو، بلا شکه. هره ایچ آر پالیسي باید د هیواد د کار د قوانینو سره سم وي او د نړیوالو معیارونو لکه IFC پرفارمنس، ISO 15001، ILO، همدارنګه د UN ګایډینګ پرنسپلز او سټنډرډز بنسټ په اساس جوړ شي. دا د قانوني شفافیت او د بشري حقوقو د درناوي لپاره اړینه ده. د ایچ آر مدیر رول ته که اشاره وکړو، هغه څه کوي؟ ایچ آر مدیر د یوې ادارې د خلکو استازی وي. هغه دا کارونه کوي: د پالیسۍ طرحه او تطبیق، د استخدام او انتخاب شفاف بهیر، د روزنې پلانونه جوړول، د معاشاتو او امتیازاتو مدیریت، د شخړو او شکایتونو حل، د کار چاپیریال ښه ساتل، د کارکوونکو د انګیزې لوړول. د ایچ آر مدیر که یو څوک استخداموي باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟ د ایچ آر مدیران درې ټکي ګوري. لومړی وړتیا، دوهم صداقت، دریم چلند. د استخدام پروسه باید شفافه وي، بی‌طرفه او عادلانه وي. همدارنګه باید د تبعیض یعنی جنس، قوم، مذهب څخه ډډه وشي. څنګه د کارکوونکو کارکردګي ارزول کیږي؟ د ارزونې لپاره ځانګړي پالیسي لرو چې پکې د هر کارکوونکي هدفونه، لاسته راوړنې او چلند ارزول کیږي. دا ارزونه وروسته د انعام، ترفیع یا روزنې لپاره بنسټ ګرځي. ولې روزنه د ایچ آر یو مهم فصل بلل کیږي؟ ځکه چې انسان هغه شتمني ده چې په زده کړې سره وده کوي. روزنه د کار د کیفیت، خلاقیت او مسلکي وړتیا بنسټ ده. هر اداره باید د خپلو کارکوونکو د مهارت لوړولو لپاره منظم روزنیز پلانونه ولري. معاش او انعام څنګه ټاکل کیږي؟ د ایچ آر په پالیسۍ کې د معاشاتو جوړښت په عادلانه ډول ټاکل کیږي چې د کارکوونکي د مقام، مسؤلیت، وړتیا او تجربې سره سم وي. سربیره پر دې انعامونه، بونسونه او تقدیرونه د ښه کار لپاره د هڅونې وسیله ده. که چیرې یو کارکوونکی مقررات مات کړي څه کیږي؟ د ایچ آر پالیسۍ له مخې هره سرغړونه د انضباطي بهیر له لارې څیړل کیږي. لومړی شفاهي اخطار، بیا لیکلی او که بیا هم دوام وکړي انضباطي اقدام، یعنی دنده پای ته رسول کیږي. هدف انتقام نه دی بلکې د نظم ساتل دي. په ادارو کې شخړې او شکایتونه څنګه حلیږي؟ هر کارکوونکی حق لري خپل شکایت په رسمي ډول وړاندې کړي. ایچ آر باید د شکایت اوریدو، څیړنې او عادلانه پریکړې بهیر ولري. دا د باور جوړونې یوه مهمه وسیله ده. په اوس وخت کې د ډایورسټي ان انکلوژن یو نوی مفهوم ډیر یادېږي. دا څه معنا لري؟
دا معنا لري چې اداره باید د بیلابیلو قومونو، جنسونو، عمرونو او فکرونو خلک ومني او ټولو ته یو برابر فرصت ورکړي. دا پالیسي د نوښت او همکارۍ فضا پیاوړې کوي. اچ آر مدیر د کارکونکو انګیزات څنګه لوړه ساتي؟ کولی شي په منظمې ستاینې، د پرمختګ فرصتونو، شفاف عدالت او د هغوی د نظر اوریدو سره که یو کارکونکی احساس وکړي چې ارزښت لري، هغه تر ټولو ښه کار کوي. د ادارې کلتور د اچ آر په پالیسۍ کې څه رول لري؟ کلتور د پالیسۍ عملی روح دی. که اداره د صداقت، همکارۍ او درناوي فضا ولري، پالیسي به هم بریالۍ وي. کنه هر قانون به یوازې پر کاغذ پاتې شي. اوس ډېرې ادارې د اچ آر ام اس سیستمونه کاروي. دا څه ګټه لري؟ ډیجیټل اچ آر د معلوماتو ساتنه، شفافیت او د وخت سپما زیاتوي. دا کار د حاضرۍ، ارزونې، معاش او کارکونکو د رخصتۍ اداره ډیره اسانه کوي. ډیره مننه ښاغلی فرید، ستاسو خبر ډیره ګټورې وې. د پای لپاره یو لنډ پیغام. زما پیغام دا دی چې اداره هغه وخت بریالۍ کیږي چې د خپلو خلکو قدر وکړي. یوه روښانه، عادلانه او انساني اچ آر پالیسه د بریا کلي ده. ډیره مننه. دا خبرې به زموږ ټولو کارکونکو ته یو الهام وي.